ریلګاډي څو کریکې ووهلې او بیا یو درز سره وخوځېده. سهیل دغه درز په خپله سینه کې محسوس کړ. هغه د سګرټ نه یو دومره اوږد کش رااخکړو چې سګرټ ورسره لمبه شو، ولې هغه دغه لمبه ونه لیده. او دا غالبا ځکه چې د هغه په زړه کې د دې نه زیاتې لمبې بلې وې. هغه د ریلګاډي د کړکۍ نه سر را بهر کړ. په سټیشن کې ولاړو کسانو مسافرو ته لاسونه خوځول او مسافرو ورنه د لاسونو په خوځولو د رخصتېدو اجازه اخیسته. سهیل هر چاته په ژور نظر کتل. د جدایۍ احساس لی لفظونه لټول، خو چې کله یې سترګې په سیمه ولګېدې نو خوله یې وازه پاتې شوه. د هغه په خپلو سترګو باور نه راته. د هغه د خولې نه لاشعوري طور یوه چغه وخته. هغه د کړکۍ نه لاس بهر کړ. سیمه لکه د ماشومانو په سهیل پسې رامنډې کړې. هغه لا سهیل ته نږدې شوی نه و چې د ګاډي رفتار ترېنه ښه لرې کړه. سیمه په سټیشن سا ټاله پاتې شوه. هغې لاسونه بې اختیاره خوځېدل او چې کله ریلګاډي د نظر د حد نه ووتو نو د سیمه په خپل مخ لړې لړې اوښکو ته پام شو. هغې زر زر په لوپټه اوښکې وچې کړې او ځوړند سر د ریلوې سټیشن نه بهر روانه شوه. سهیل او سیمه دواړه د یونیورسټۍ ملګري وو. په 2 کاله کې هغوی یو بل ته دومره رانږدې شوي وو چې د وخت فاصلې یې د خیال نه وتې وې. سهیل د ډېر لرې نه یونیورسټۍ تر ځان په لټون پسې راوتی و او سیمه د ښار د یوې داسې کورنۍ حیا وه کومه چې په دولت هم مړه وه او د شرافت ټس یې هم خو. سهیل څو ځله د سیمه کور ته تللی و او ځکه نو د هغې پلار او وروڼو پېژنده، ولې د سهیل دروند خوی او حیاناکې ځوانۍ دغه تګ راتګ هر ځل دروند کړی و. د یونیورسټۍ 2 کاله داسې د سترګو په رپ کې تېر شول چې نه یې سهیل احساس وکړی شو د سیما ته دغه اندازه ولګېده. خو نن چې کله د 14 پاس کولو نه پس سهیل کلي ته روان شو، نو د زړه تارونو یې د ماضي یوه نغمه وچېړله. هغه د دغه نغمې په هر ترنګ اوښکې تویې کړې، خو وخت د دغه اوښکو هېڅ پروا نه شو کولی. کلي ته د رارسېدو نه پس هغه څو ځله دا فیصله وکړه چې پلار ته د سیمه په هکله خبرې وکړي، خو هر ځل به ورله پښتو د ارمان په مریخ پکې ښوده. څه موده خو هغه په دغه ذهني اضطراب کې راګیر و، خو په هغه ورځ یې د سر نه لمبه وخته چې پلار یې د ده د تره لور سره د کوژدن خبره وکړه. مور به ورته د تره د لور خبرې کولې او د سهیل په مخ په رنګونو په یو بل پسې منډې وهلې. هغه څو ځله اراده وکړه چې چغې کړي او دنیا ته د خپلې مینې کیسه بیان کړي، خو د خانداني روایاتو او د مشرانو د عزت تر مخه هر ځل په مرۍ کې لاړې وچې شوې. د سهیل ملګرو خندل او هغه په خپلې مجبورې اوښکې تویولې. کوژدن وشوه، سندرې وویلې شوې، مبارکیانې واخیستلې شوې، خو سهیل په چپه خوله یوازې ګرځېده. هغه نه پوهېدو چې څه فیصله وکړي او د سیمه رالېږلي خط د هغه په ذهن کې یو طوفان راپورته کړ. پرونه ته چا ستا د کوژدن خبره وکړه، ډېر څه مې درته لیکل غوښتل، خو په زړه مې د صبر تیږه کېښوده. زه خفه نه یم، خدای ورمان مې ژوند ته نه پرېږدي
چې کاش ما هم دغه جینۍ یو ځلې لیدلی وې. اخر ستا د تره لور ده لکه ستا به ښایسته وي. زما کوژدن هم پرون مازدیګر د ماما زوی سره وشوه. ته خفه کېږه ما، دا د نصیبونو خبرې دي. د سیمه دا څو کرښې خط د سهیل د ډېرو معصومو ارمانونو قتل و. هغه د ځان نه بیا بیا دا تپوس کولو چې اخر سیمه ته دا هر څه چا وویل، خو چې د هغې د کوژدن خبرې ته فکر یوړ نو د وینې رفتار یې سیوا شو. د هغې په بې وفایۍ یې زړه له دلاسې ورکړې. د دلاسو دا ورځې هم داسې تېرېدې. د کوژدن نه څه موده پس چې کله د سهیل واده وشو نو د ژوند په هر قدم هغه سیمه یاده کړه. د تره لور څو ځله د سهیل دا خاموشي محسوس کا، خو په مطلب یې ونه رسېده. کال پس چې کله سهیل د یو زوی پلار هم شو نو د ماضي یادونه یې د ذهن نه وویستل، خو د نوي ژوند سره یې نوې اشنایي جوړه کړه. ولې د اشنایۍ دغه آینې هله درز وکړو چې پوره 3 کاله پس د سیمه دویم خط راغی. هغې دا ځل هم یو څو ټکي لیکلي وو. زه ستا د زوی د کېدو نه خبر شوم، یقین وکړه ډېر خوشحاله شوم، او ها رښتیا زما هم یوه لور شوې ده، بلکل زما په شان. ستا زوی به بیخي ستا برن وي، خو خفه به دی یم چې لیدی یې نشم. زما دپاره ورسره ډېره مینه کوه. د خط لوستو سره د سهیل په ذهن کې د سیمه او د هغې د ماشومې تصویرونه راغلل. هغه غوښتل چې لاړ شي او د سیمه لور یو نظر وویني. اوس دا خبره ګرانه وه. سهیل خط د یونیورسټۍ د ورځو په ډایرۍ کې خوندي کېښود او بیا یې ژوند ته لاسونه ورکړل. هغه د نوکرۍ په ځای په کلي کې یوه وړه فکري ولګوله چې د سهار نه تر ماښامه پورې به همهلته په کار کېښته و. 10 کاله پس د سهیل کاروبار په خورېدو و. د هغه د ژوند تقاضۍ بدلې وې. یو ورځ چې د کار نه ناوخته راغی نو ماشومان ټول ویده شوي وو. ښځې ورته ډوډۍ ورکړه او هغه لا ډوډۍ نه وه پورته کړې چې ښځې ورته وې نن داسې چیټۍ د کور په پته راغلې ده. خدای خبر چې د چا ده. د سهیل رنګ زیړ وتښتېدو. هغه ښځې ته د چیټۍ د راغستو وویل. هغه په خط پسې پاڅېد او د سهیل ذهن ته بې شمېره سوالونه پرله پسې راغلل چې ښځې څنګه لفافه سهیل ته په لاس کې ورکړه. نو د هغه زړه یو درز وخوړ. زر زر یې خط پرانست. د سیمه د دې خط سره د سهیل زړه د ماضي نغمه یو ځل بیا په خوند وچړله. پرون مې دا زړه ډېر ډوب کېده. نو ماشومان مې ځان سره کړل او په یونیورسټۍ کې د هغه ګورې ونې سوري ته کېناستم. چېرته به چې ما او تا کله مازدیګر تر ډېر ناوخته پورې ناستو. ماشومانو لوبې کولې او ما ته دا احساس کېدو چې ته کله ښار ته راځې نو د دې ونې سوري له به خامخا راځې، او لکه څنګه چې زه دلته پرون د ځوانۍ په سوري پسې ورکه ګرځېدم دغه رنګ به تا ته هم د دې ونې لاندې زما خیال سوري کېږي. د سهیل شونډې سپینې وتښتېدې. روټۍ یې هم دغسې پرېښوده او نیغ خپلې کمرې ته لاړ. ښځې ترېنه تپوس ونه کړو ځکه چې د هغې ذهن له دغه تپوس دپاره الفاظ ته نه تلل. لکه د نور کله د سیما د یاد هم وخت سره د سهیل د زړه نه کډه وکړه. 25 کاله پس
او 25 کاله پس بیا د سهیل بچي زلمي وو. هغوی د فکټرۍ لمن نور هم پراخه کړې وه او ځکه نو سهیل به اکثر یوازې ناست. کله به یې اوږدې اوږدې ناولې کتلې او کله به یې د ځوانۍ د وخت په تصویرونو پسې چشمې لګولې. یو ورځ چې هغه په کور کې بالښت ته ډډه وهلې وه او د نسیم حجازي لیکلی ناول یې لوستو. نو چا دروازه ووهله. سهیل په درنو قدمونو دروازې ته ووتو. د ډاکي نه یې خط واغستو. د چشمو په ګوټونو کې یې ورته لاندې باندې وکتل. د کمزوري وجود کمزوري زړه یې په سینه کې بې اختیاره ودانګل. سیما ته د 25 کاله د تېرېدو احساس و. هغې دا ځل لیکلي وو: پرون چې مې کله په آینه کې د خپل مخ کتاب لوستو نو په خپل سر کې سپینو ویښتو ته فکر یې وړم. ستا د سر ویښته خو به هم سپین شوي وي که نه؟ او په دغه سپینو ویښتو کې به ته څومره ښکلی او دروند ښکارې. زه هره لحظه تا د تصور په سترګو وینم او ته چې کله یوازې شي نو کله مری زما خیال خامخا چې وي. سهیل څو ځله دا خط ولوستو. خولې له یې بې اختیاره راغلل. واقعي چې لیونۍ ده. او بیا په درنو قدمونو د آینې مخې له ورغې خپلو سپینو ویښتو ته یې وکتل. اول موسکی شو او بیا یې د زړه د تل نه یو څو ړسوېلې د شونډو سرونو له راغې، خو په خوله یې هېڅ هم ونه ویل. څو کاله پس د سهیل د زامن ودونه وشو. لوڼې یې د پردو کورونو شوې او د هغه په ژوند د تنهایۍ تورې وریځې ګورې شوې. هغه به ټوله ورځ یوازې په خپله کمره کې ناست و. د کتابونو لوستو نه یې زړه موړ شو. خو په دغه تنهایۍ کې یو پارسل نوې هنګامه راپورته کا. هغه د ډاکي نه په رپېدونکو لاسونو دغه پارسل واغستو. د پارسل د پاسه لیکلو ته یې په چشمو کې په غور وکتل. د سیما د خط پیژندو سره هغه د ځان سره غلې غوندې وخندل او بیا یې وویل: ته ګوره لیونۍ، زه پې اوس هم ګران یم. بیا یې ډېر په احتیاط پارسل پرانستو. په هغې کې د سهیل خطونه، د هغه د لاس ډېرې داسې نښې چې د سهیل نه په خپله هم هېرې وې. سهیل د دې هر څه نه زیات د سیما خط لوستو ته لیواله و. د پارسل په ویښ کې یوه لفافه د سهیل په نوم وه. سهیل زر په رپېدونکو لاسونو لفافه پرانسته او چې خط ته یې په غور وکتل نو په نظر کې یې داسې جذبې لول شوې: ما وبخه سهیله، ما وبخه، ځکه چې زه مړه یم. پوره 40 کاله وړاندې په هغه ورځ چې کله ما ستا د کوژدنې خبره اورېدلې وه، دا ټول خطونه ما خپل یوې ملګرې له دې وصیت سره ورکړي وو چې تا ته یې په مناسبو وختونو درولیږي. ته زما نه خفه نه شې، ځکه چې ستا نه بغیر بل چا ته د کتو سوچ هم نه شو کولی. خپله لیونۍ سیمه وبخه. د خودکشۍ د احساس سره د سهیل د رپېدونکو لاسونو نه خط پرېوتو او چې د هغه زامن راتلل نو د سیما لیک د هغه په سینه پروت و. سترګې یوازې پاتې شوې وې. که وختونه دي تیر شوي زما مینې، که وختونه دي تیر شوي زما مینې، خو زما په هره ساه کې لوسېږي، خو زما په هره ساه کې لوسېږي.